تا ټوپک کېښود، تا ګټلی دی میدان د جګړې، سبا به دې چوپړ ته راشي طالبان د جګړې. ټوپک کېښود، تا ګټلی دی میدان د جګړې، سبا به دې چوپړ ته راشي طالبان د جګړې. دوی به هم وویلي سیاست ته د یارانو ارمان، تر شا به پرېږدي د لکونو شهیدانو ارمان. تاسو به هم لکه د نورو په څېر سپک شئ اخر، د ښار په شور او ګڼه کې به ورک شئ اخر. تا به خوشحال کا څو شرطونه به په واک کې درکړي، د جنوب څو ولایتونه به په واک کې درکړي. انګور درکوي خو د انګور تاک په لاس نه درکوي، ولې د ټول افغانستان واک په لاس نه درکوي. د وینې تاریخ پړه به په اوږو یوسئ، ټول د 40 کالو جګړه به په اوږو یوسئ. هر قدم ګام دی لومول دی، ته خبرې که نه په دې کې هم د رقیب چل دی. ته خبرې که نه که تر قیامته پورې دغه تماشا ختمه شي، د تاریخ جبر نه ما پیل شي په ما ختم شي. هغه زه تر کاڼي کلک تر ګل نازک یم، زه پردي وو زه له خپل پښتون نه سپک یم، زه د ورک پښتانه غږ یم الله ورک یم. سړک ښوونځی برېښنا روغتون نه آبادۍ ته سلام، موږ د هر څه له مخه سړک ښوونځی برېښنا روغتون نه آبادۍ ته سلام، موږ د هر څه له مخه کاندو ازادۍ ته سلام. نه ښه خواړه نه ښه لباس او نه د زرو دانې، سور مرچکۍ او سور سوکړک سرې اوبه د چینې. شاه حسیني شاه زماني او میرزماني ارمان دی، ایمل خاني خوشحال خاني او باچا خاني ارمان دی. سر په ولو باندې بار تر 100 کالو، اخر ور واخلي چنار تر 100 کالو. بیا د انالحق او د سرور ناره یې وخت کاري، ما ته د منصور او د منظور ناره یې وخت کاري. بیا د الحق او د سرور ناره یې وخت کاري، ما ته د منصور او د منظور ناره یې وخت کاري. دا غني هغه غني دانش اشنا یو رنګ لري، جنګ ته دی منظور روان توپ او نه توپنګ لري. دا وزیرستان صداسې نه چې نن پرون وران شو، کور د سواتي وزیر مسعود د وړ پښتون وران شو. خدای که سپرلی راوسته دا دښتې واښه شولو، خیر دی که کور وسو دیوالونه یې پاخه شولو، خدا زغنتار نه منو. خدای که سپرلی راوسته دا دښتې واښه شولو، خیر دی که کور وسو دیوالونه یې پاخه شولو، خدا زغم تار نه منو. دا موږ سره کبر دی، هغه د تاریخ جبر، دا د تاریخ جبر دی. دی له ما او زه له ده نه بېدرک یم، څه پردي وو ته له خپل پښتون نه سپک یم، زه د ورک پښتانه غږ یم الله ورک یم.